پرونی په دا کار ته خوشحاله یم خدای لکه د اختر ورسېدی باندې خوشحاله داسې مې زړه راته ډاکټر ورته ته بخار یم پر سره به درته بخار یم داسې حالات راغلي دي چې بچي دې په نهاره وده شوي هغه علت راغلی دی بچي مې په نهاره سوی دی ما ته چونجو وړه خوړلې ده چونجو وړه مې ورپخ کړې ده ډېره مسکیني ده راباندې نه بوټي لرو نه خاورې لرو نه ایرې لرو او پلار مو چیرې دی پلار مو مړ شو زما مې نن د دوی میاشتې کېږي ډوډۍ مې نه ده ورپخ کړې ژوندی خوشحاله وم اوس مور وختي ولاړه شانته ده غرمه کې څه شته کور کې اوس هېڅ شی نه ده سرپناسته کور زمانان مې ټوله مړه د کور سرپناست ولاړ السلام علیکم ورحمت الله دوستانو لله الحمد قمر بنسټ له بینر نه معلومیږي چې په هغه ولایت کې قرار لري چې هغه ولایت د ډېرو خلکو د ډېرو اداراتو له سترګو څخه یو طرف ته دی چې کله هم څوک غواړي چې د افغانستان هغه وروسته پاتې ولایت وګوري نو باید زابل ته راشي که هغه له تعلیمي له نګاه وي که هغه د تعمیراتو له نګاه وي هر نګاه چې تاسو په ذهن کې راځي خو هغه له هغه ولایتو څخه اول نمبر کې زابل قرار لري زابل که موږ راسو وګورو ښار یې ډېر کوچنی ښار دی خو دلته چې موږ کونډې وګورو دلته موږ یتیمان وګورو حتی داسې خویندې هغې دې ته حاضرې شوي چې لاس بل چاته ونیسي دلته موږ دغه د موادو یا د خوراکي موادو ویش لپاره کارډونه مخکې تقسیم کړي وو هغه څه چې ملګرو دلته کړي الله دې خیر و برکت ورکړي باقي که څوک مستحق وي زه زیات تعداد کې ورونه او خویندې وینم چې مستحق دي ولې یو نیم پکې راځي هغه موږ همیش دا وایو چې دا د غریب حق دی که دا ته خپل کور ته وړې په خپل بچو یې خورې او ستا حالات ښه وي په دې پوه شه تا ظلم کړی او پوهېږې الله ظالم سره څه کوي الظلم ظلمات یوم القیامه دا خو تاسو ته معلومات دی نو دې په اساس باندې دا حرام درته کېږي زه همیش لپاره ورونو خویندو ته وایم ځکه داسې کورنۍ شته دي چې هغلته د هغې د شپې لپاره هېڅ هم نه لري هغې د یو وخت ډوډۍ لپاره انتظار کوي چې څوک به راشي زما به دروازه وټکي ما ته به یو څه راوړي زه په دې خپل بچو وخورم قسم په الله چې هېڅوک هم دا نه غواړي چې د هغه تورسرې دې بهر ته ووځي یو پردي نارینه ته دې لاس ونیسي خو دا مجبوریت دې ته اړ کړي چې د خپلو بچو د خېټو ډکولو لپاره یو چاته لاس ونیسي دغه د عزت لاس خپل چاته ښکته کړي هغه نو چې چا ورته څه ورکړه الله دې خیر ورکړي او ځینې داسې ورونه شته دي چې هغې ته په دا رقم الفاظ یا داسې خبرې ورته کوي چې هغه زموږ ستاسو په خوله نه راځي راځم خپلې اصلي موضوع ته زابل کې هم تقریبا 2,500 داسې کورنۍ مو راغوښتې دي چې هغې همدا کمې خبرې چې ما وکړې داسې شته پکې الله دې زموږ ستاسو په دې هېوادوالو رحم وکړي زموږ ستاسو په وطن دې خدای پاک رحم وکړي دلته دغه ورونو کې یتیمان شته دلته دغه خویندو کې کونډې شته دلته معیوبین شته دي کار و روزګار نشته حالات سخت دي نو فقط دا وایم چې هغه ورونو په دغه د ژمني مرستو کمپاین کې له قمر بنسټ سره تر اوسه پورې برخه نه یې اخیستې اوس هم وخت دی ورونو من خو زابل ته سر راورسېده بیا پسې قندهار دی نور ولایتونه زیات پاتې نور داسې خویندې ورونه شته چې یوازې تاسو ته انتظار دي تر څو پورې تاسو صدقه وکړئ او دې ته یو څه ورسېږي نو ضرور ده چې یو 2 میاشتو یو میاشت لپاره دی سره موږ خپله مرسته وکړو الله دې مرسته کوونکو ته اجر ورکړي خدای پاک دې چې په هر نیت او په هر مرام باندې صدقه کړي الله دې هغې نه راضي شي نو که چېرته تاسو غواړئ په دې کمپاین کې موږ سره یو ځای شئ سکرین باندې درته آنلاین مرستو لپاره لینک ښکاري واتساپ نمبر هم شته دی نو هیڅ بهانه در سره نه پاتې کېږي الله مو خوشحاله لري یو څو خویندو سره خبرې کوم او یو څو یتیمان به سره وغږو زیاتې ویډیو تاسو سره شریکه کړو موږ به خدای پاماني وکړو په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله جوړ په خیر تکړه نوم دې څه دی مصطفی له کوم ځای قومنداني د زابل څخه ښه څو بچي دي چې نه لرم ښه واده دې نه دی کړی ښه کور کې څو نفره یاستئ 10 نفره تر ټولو مشر ته پکې څه کار کوې مکتب ته نه ځې ځم څویم کې درېیم کې او پلار مو چیرې دی پلار مو مړ شو ښه تا نه مشر وروسته دې وخت کې د پلار مینه څومره بچو ته ضرورت وي که نه خو دا خلک د پلار د سوري محروم دي موږ تاسو وایو چې دوی ته د پلار مینه باید ورکړو او دوی په سر باندې ترحم لاس
راکاږو ښه بچی دا کور ته ویسه سمه ده او دا هر څه خو ډېر دي که نه صحیح ده هو ښه سم به شي صحیح ده سلام څنګه یې مورکې ښه شکر ته څنګه خیرت دی مورکې زه خبر شوم کور کې د اولادونو د سر سوري تاسو یې او پلار یې نسته همداسې ده و څو بچي تر غاړه دي و بچم دی وزین اووه بچي کار روزګار څوک دی هیڅوک هم نه کوي زه یو ساعت مستې خرڅوم بخه ګزاره کوم هغه هم نه پکې توان اوس پوډرې چې دې مستې کوم بیا خرڅه کوم همت دې له لاسه نه دی ورکړی یا همت مې له لاسه نه ده داسې حالات راغلي دي چې بچي دې په نهره وده شوي هغه علت راغلی دی بچي مې په نرمي سوی دی ماته چینجو وړه خوړلې ده چینجو وړه مې ورپخ کړې ده ډېره مسکیني ده راباندې نه بوټي لرو نه خاور لرو نه ایریا لرو په کور کې خدای دې ته غوت خیر ورکړي زموږ ته دغه راکړي دي څنګه به په خوشحاله وي پرونی په دا کار ته خوشحاله وي خدای لکه د اختر ورسېدی باندې خوشحاله داسې مې زړه راته ډاکټر ورته درته پکار کړي پر ساره به درته پکار وي مصري څوک کوم حق نه بس مرته کار د غریبانو د خوشحالۍ ورځ هغه وخت چې کله دی ته په مړه خېټه یو څه ورسېږي وایي پرون چې کله کارډ راته راغلی فکر مې کوه سبا اختر دی موږ او تاسو کوشش دا کوو چې اختر کې یو اختر بل اختر ولمانځو ولې د دې خورکۍ د دې کونډې خور خبره تاسو واورېد وایي دا کارډ مې چې کله ولیده فکر مې وکړ چې سبا ته اختر دی د دې چې کله په کومه شپه د دې خېټه مړه شي په هغه شپه باندې د دې اختر وي مورکۍ همداسې مې وویل رښتیا مې وویل که نه اوس ماما مې نن د 2 میاشتې کېږي ډوډۍ مې نه ده ورپخ کړې شانده خوشحاله وم اوس مور وختي ولاړه شانته ده غرمه کې څه شته کور کې اوس هېڅ شی نه ده او سرپناسته کور زم زمانان مې ټوله مړه دي د کور سرپناس والا څو نفره کور کې وفات شوي تاسې یوې پلار د 2 مې سامان چې نو کوچني سر و نیم سر اوس شی نه لرم دغه ټوله اوس ټایم همدلته دې پخ 3 نفره ستا د کور مړه دي ځوانان اوه دوه د زامن وو اوه ما د کور ځوانان ورکړي دي د نو سر و نیم سر ده نه مې پامونه کړي دي نه مې کلګنان شته نه مې دروازې شته خلکو بخارۍ کښېښودې کلي مې ټوله شان کښېښوده زه یې دغه یوازې سرپناس نه ده د کور سرپناس دی الله پښې مې داره کړ صحیح ده مورکۍ دي پښې مې صحیح ده مورکۍ الله به اسانه کړي خیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر خیر خیر ورور ښه په خیر یې استاد صاحب خیر او خیرات جوړ ان شاء الله الحمدلله ته څنګه ما ته خدا څخه ښکاري چې پښې دې کار نه کوي هو خو مو دا کار نه کوي پلش دي فلج دي هو دا سي پلش دي دا یو سترګم سره خوګ ده یو سترګه دې خوګ ده هو یو سترګم خوګ ده ښه الله دې اسانه کړي درته ان شاء الله الله مهربان ده توکل په خدای دا د الله تعالی برخې دي هو بشک په هر حال به شکر وباسو هو بالکل بالکل شکر وباسو په دې حال دې ډیر شکر باسم الحمدلله په دې هر حال باندې شکر باسم چې خپل کو پر په دې هر حال شکر باسم بس توکل زمونږ زیات داسې ورونه خویندې وي چې هغې په بدن جوړ وي که نه نو هغې بیا د نور شي ارمان کوي چې دا مې وایي دا مې ته ستا ارمان په زړه کې څه دی هغه راته ووایه زما ارمان دا په زړه کې دی زه وایم چې اوس زه لږ جوړ وایي په ګرځېدلی شوم لږ مې کار کولی شوی پوه شوې بیا هم چې دی هلته وګورم هم شکر ده الحمدلله چې دومره کولی شم چې یو ځای پورې لاړ شم درس ووایم یو شی ووایم تر یو ځای پورې درس وایې و درس وایم څه شی وایې مدرسه کې یم قرات قاري صاحب و کار صاحب الله دې اجر درکړي خدای پاک درته اسانه کړي ډېره مننه